السلام علیکم. زما پښتنو وروڼو، کشرانو، مشرانو، دا نن سبا داسې دوره چې هر انسان په خپل کور کې که په بازار کې په روزګار کې وي نو پریشانه خو انشاءالله ټولې پریشانۍ الله پاک ختموي او خپله په خپله باندې خوشحالي ورکول دي. نن سبا چا سره میلاوېږي تا ته به غم درکوي، خوشحالي نه درکوي. نو دا به کوشش کوو چې خپل زړه په خپل او بیا به ته یو غزل غوندې ووایم، داسې خبر راځي نه، خو زه تاسو به پرې خوشحاله شئ انشاءالله. نو ربعي ده وهي چرې ملره کار د بل په کار کې بېواره غاړه وار په پردي بار کې د بل کور کې د خپل کور عزت موندی شي، خپل ورکړی توام خوره په کور د یار کې اول ته په خپله خپل عیبونه شمار کا الله راوله د بل عیبونه شمار کې د عزت قرض د هغه چا نه مه اخله چې سبا د شرموي په لویه لار کې او لکه لړم کوي ګزار د دې زمانې یار امیدواره لکه لړم کوي گزار د دې زمانې یار چې پیونه کې دواره ته به پټ راز ورته ښکاره کړې او زار شمه ته به پټ راز ورته ښکاره کړې او زار شمه دا به نارې وخي په جار د دې زمانې یار چې پیونه کړې دواره او لکه لړم کوي گزار د دې زمانې یار چې پیونه کې دواره ته به یې درور په شانتې ګورې او زار شمه ته به یې درور په شانتې ګورې زار شمه او دا به د مرګ ته وي تیار د دې زمانې یار چې پیونه کې دواره لکه لړم کوي گزار د دې زمانې یار چې پیونه کې دواره او زه رضا خانې لیونی کړمه زار شمه زه رضا خان لیونی کړمه زار شمه چې راته ونه کړې سینګار د دې زمانې یار چې پې ونه کړې دواره او لکه لړم کوي گزار د دې زمانې یار چې پې ونه کړې دواره او د دې زمانې یار چې پې ونه کړې دواره. دا ستاسو لپاره مې ډالۍ کړه او دا په ډېر څه باندې منظوره کوي او انشاءالله ما ته هم دعاګانې کوئ او الله ټولو خوشحالي نصیب کړه. الله حافظ.